السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سمیع الله صاحب یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم لکه څنګه چې تاسو د ویډیو په پیل کې سټوري وکته. غواړم د دغسې سټوري جوړولو طریقه تاسو ته وښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که چیرته تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ، اول انتخاب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. د ویډیو لایک کول هم ځان سره مه هیروئ او هیره دې نه وي چې زموږ فیسبوک پیج هم د ټیک پښتو په نوم دی، هغه هم ځان سره فالو او لایک کړئ. راځم د ویډیو په طرف. ګران ملګرو، تاسو به په خپل موبایل کې الایټ موشن اپلیکیشن انسټال کړئ چې ما تر ټولو نه مخکې انسټال کړئ. تاسو به دغه خلاص کړئ، دغه الایټ موشن اپلیکیشن. که چیرته تاسو پیدا کولی نشئ یا انسټال کولی نشئ، نو د دې لینک به موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدو. د هغې څخه یې تاسو را ډاونلوډ کړئ. تاسو ته به زه ولیکم چې د اپلیکیشن لینک په هغې کلیک وکړئ او را ډاونلوډ یې کړئ. راځم دلته ګیټ سټارټډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو بیا تاسو ته دلته د جمع علامه ښکاري، په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به دې سیز ته واړئ. د ټیک ټاک، انسټاګرام او فیسبوک او دغسې نورو لپاره ښه کار کوي. نو بیا به تاسو دلته کریټ پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو دلته راشئ او جمع علامه باندې کلیک وکړئ او بیا دلته میډیا باندې به دلته کلیک وکړئ او دلته به اجازت ورکړئ تاسو الاو اکسس، چې تر څو تاسو د ګالري عکسونه دلته راشي، تر څو مونږ عکس دلته راوړو. په دې کې اوس به تاسو خپل فولډر ورته انتخاب کړئ. زه ورته فولډر انتخابوم. په کوم فولډر کې چې ستاسو عکسونه دي غواړئ هغې نه عکسونه راوړئ. زه دلته یو فولډر کې ما سره عکسونه دي، دغه یو عکس راوړم او بیا دې ځای نه تاسو دا خوځولی شئ او د دغې نقطې څخه تاسو کولی شئ دغه عکس اوږد کړئ تر څو یو 10 منټه شي، تر څو یو سټیټس یا سټوري جوړ شي. زه داسې کش کوم یو 15 یا 6 یا 10 منټه. ما فقط دا 6 منټه کړه. تاسو کولی شئ 10 منټه څومره چې ستاسو خوښه وي دا زیاتولی شئ. زما 6 منټه بس دی. زه اوس راځم د ویډیو په اول سر کې ودرېږم، بیا هم جمع علامې باندې کلیک کوم. کله چې مې په دې کلیک وکړه نو بیا هم دلته راځم ټیکسټ باندې کلیک کوم او دلته د خپل خوښې توری تاسو دلته ورته ولیکئ. زه اس ورته لیکم او بیا راځم د دې څخه د دې سایز غټوم. دلته مکمل تاسو آخر سر ته ویسئ، دومره به غټ شي تاسو سره د دغه توری او دلته ورته رنګ انتخاب کړئ. زه ورته سپین رنګ انتخابوم او دلته به کلیک وکړئ. دا به منځ ته راوړ، دا منځ ته راغی او د ټیک مارک علامې څخه به دا اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړه په دوه ګوتو سره دغه اس به تاسو داسې کش کړئ، دا به د دې سایز داسې غټ شي او دا به دلته منځ ته راولئ لږ نور هم تر څو ښایسته ښکاره شي داسې. بیا به ګران ملګرو تاسو راشئ او دلته کالر اینډ فایل ته بیا به تاسو دلته په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړو دلته مو سره دا دلته وي، نو دا نقطه به تاسو دلته راښکته کړئ. کله چې مې راښکته کړه نو تاسو دې څخه بیرته وګرځئ. بیا به تاسو بارډر اینډ شیډو ته به راشئ. لومړی به رنګ انتخاب کړئ سپین، بیرته به هماغې باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته راشئ او دا به ان کړئ تاسو دا ساحه. کله چې دا ان کړه نو که چیرته دې خواته دا ویسئ نو دا نری کېږي دغه خط، او که دې خواته لاړ شئ نو دا خط مو سره څه کېږي ډبل کېږي. زه دې خواته راځم، دا وګورئ تاسو سره د دې دغه بارډر یې ډبل شي څومره چې تاسو غواړئ. بس زمونږ همدومره بس دی. بیرته راګرځو دې څخه او بیا تاسو دې څخه دا ګورئ چې خوځېږي، دا به داسې آخر سر ته راشئ او بیا به دلته په دغې اپشن باندې به کلیک وکړئ تر څو دغه لیکنه یا دغه توری هم تر آخر سره پورې راشي د عکس سره. بیا به تاسو د اول سر ته راشئ
او دغه عکس لیر یا دغه ژیړ لیر دا به تاسو انتخاب کړئ. دا ژیړ لیر چې کله انتخاب کړو نو بیا راشئ دلته افیکټس ته او دلته اډ افیکټ. بیا به تاسو راشئ دلته ډراونګ ان ایج ته به راشئ او دلته به بیا ډراونګ پروګریس ته به راشئ. کله چې دلته راغلی بیا به تاسو دلته سټنډرډ سیټینګ ورته انتخاب کړئ او بیا به تاسو راشئ دلته یو نقطه به ورکړئ او بیا به دغه اینډ به تاسو دې خواته یوسئ. کله چې اخر ته ورسو دلته کتلی شئ چې دغه دواړه دلته موږ سره یو برابر دي. نو بیا به د دې ټکس اخر برخې ته راشئ او دلته به یو نقطه ولګوئ. کله چې نقطه ولګو دا بیرته دې خواته یوسئ. اخر سر ته بیا ورسوئ او بس دې څخه تاسو کولی شئ چې بیرته وګرځئ یا دلته کلیک وکړئ. اخر سر ته بیرته راغلی نو تاسو به دلته یو بل عکس هم اضافه کوئ، هغه هم د لاس عکس دی. دلته به په دې جمع علامه باندې کلیک وکړئ، بیا هم میډیا او دلته همغه د لاس عکس چې تاسو غواړئ ورته همغه ورته اضافه کوئ. دغه عکس موږ سره شته PNG. که تاسو غواړئ دغه عکسونه تاسو را ډاونلوډ کړئ ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو را ډاونلوډ کولی نه شئ نو موږ ته زموږ د فیسبوک پیج په میسنجر کې میسج وکړئ، تاسو ته به موږ دغه عکسونه درولېږو، هغې نه هم کولی شئ استفاده وکړئ. که دغه عکس چې کله اضافه کړو نو دغه عکس به تاسو اخره پورې راشئ او په همغه آپشن باندې به کلیک وکړئ په دغې تر څو اخره پورې راشي او بیا به راشئ تاسو دغه عکس دې ځینې تاسو خوځولی شئ، د دې سایز هم کولی شئ غټ کړئ په دوه ګوتو سره. بس همدومره سایز بس دی. که کوچنی کوئ نو کوچنی کولی هم شئ. بس په دغه ساحه کې مونږ دا ودرو. بیا به تاسو راشئ دلته موو ان ټرانسپارم ته او دلته به دغه دې څخه لیر تاسو خوځولی شئ. صحیح. نو دلته به راشئ دا به لږ مخکې کوئ او د دې څخه تاسو کولی شئ د دې څخه تاسو دا وخوځوئ. مونږ دغه وړو او دې ساحې ته ږدو او بیا هم دلته یو نقطه او بعد دې نه لږې را مخکې کوو چې خط څومره ځي دا خط پسې دا همداسې وړو دې ساحې ته، بیا لږې را مخکې کوو، بیا هم دې خط سره همداسې وړو، بیا هم لږ نور او بیا هم دا خط سره همداسې وړو، داسې بیا هم او بیا هم بیا دغسې تر دې نقطې پورې چې څومره ستاسو خط ځي همغومره به دا لاس علامه ورسره دغسې یوسئ او بیا هم لږ نور تر دې ساحې پورې، بیا تر دې، بیا هم دغسې ښکته راشئ، بیا هم دې ساحې پورې، بیا لږ نورې هم را داسې یوسئ تر دې ساحې پورې، بیا بره، بیا تر دې ساحې پورې. همداسې به تاسو دې خط سره دغه پنسل او دا لاس علامه ویسئ تر دې نقطې پورې. زه دغه ټول همداسې په دې ترتیب سره به تاسو مخکې لاړ شئ. زه دا ویډیو لږ سټاپ کوم تر څو تاسو ویډیو اوږده نه شي او وخت مو ضایع نه شي. زه دغه ټول داسې رسوم، په اخره کې بیرته پلی کوم. ما تر دې ساحې پورې ورسوم، بیا هم دغسې ویډیو دغه لیر به را نږدې کوم او دا هم ورپسې دغسې وړم، بیا هم تر دې ساحې پورې. دا موږ سره مکمل شو. اوس بیرته دې څخه راګرځو. دې څخه ستاسو ته د دې نمونه ښیم، دې څخه یې اوپن کوم، وبښئ پلی کوم، دې څخه
تاسو کتلی شئ بالکل مکمل ډول سره زموږ دغه بالکل آماده دی دغه ویډیو. څه کوو فقط د اخره کې لږ غونډې نور کار کوو، په دې لیر باندې کلیک کوم په دې ټکس باندې او بیا په دې ځي او دلته ورته وایم چې ډوپلیکیټ لیر. کله چې په دې کلیک وکړو د ډوپلیکیټ لیر باندې راځم، دې نه دا افیکټ ختموم، ډیلیټ علامې باندې کلیک وکړم. کله چې په دې کلیک وکړو د دې نه افیکټ ختموم او د اخر ځای کې راځم دا کټ کوم، دې څخه دا کټ کوم او دا کټ شوی نور باقي برخه له بره ساحې څخه ډیلیټ کوم دې څخه. کله چې دا ډیلیټ شو او دغه ساحه لږ دلته راوړم دې ساحې سره او دا بیکګراوند هم اوږدوم تر دې ساحې پورې. اوس تاسو دا سر نه زه پلی کوم، بیا یې وګورئ. دا بیکګراوند موږ سره دې ساحې پورې نه دی راغلی، تر اخر ساحې پورې راوړم. اوس تاسو کتلی شئ دغه د لاس عکس چې دی دا هم اخره پورې نه دی، دا به هم دلته راشم، دا به لږ اوږد کړم تر دې ساحې پورې او دلته موف ته به راشم، بیرته آخري نقطې کې به ودرېږم او دا به بیا اخره کې دلته ښکته یا دغلته چېرته که غواړو چې راولو نو همغه ساحې کې به اول خپل ساحې کې به ودرو، دا به دې خواته راوړو او دا به بیا کولی شو پورته دې ساحې کې یو ځای کې ودرو یا یې دلته کولی شو چې ښکته دې ساحې کې یو ځای کې ودرو. اگه غواړي چې بیخي لرې کې لرې کولی هم شو. زه هم ورته یم همدې ساحې کې ودرو دغلته بس او بیرته راګرځو. اوس ګورو بیا چې څنګه دی زموږ ویډیو. د اخره کې لږ نور هم دې نقطې سره برابروم. اوس تاسو وګورئ بالکل زموږ ویډیو آماده دی. اوس دې نه کولی شو چې استفاده وکړو او نور سندرې او که کوم میوزیک پې لګول غواړئ نو بیا هم په جمع علامې باندې کلیک وکړئ او دلته موږ سره میوزیک شته ګرانو ملګرو، دلته کتلی شئ آډیو او دې څخه به خپل میوزیک ورته انتخاب کړئ او وبې پې لګوئ او که نه غواړئ په کپ کټ کې دغه دې څخه صف کړئ. نور افیکټونه که غواړئ کوئ نو کپ کټ څخه افیکټونه پې هم اپلای کولی شئ، نور ډیزاین هلته هم ورکولی شئ. صف کوئ څنګه نو دلته په دې برخه کې دلته د شیر علامه دې به تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې موږ سره ایکسپورټ دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دا به تاسو سره ایکسپورټ شي، جوړ به شي او بیا تاسو دې څخه په خپل ګالرۍ کې صف کړئ. کله چې په دې تاسو کلیک وکړه نو دا به تاسو سره بالکل ستاسو ګالرۍ کې صف شي. تاسو ته ولیکل چې سیف ټو ګالرۍ. بالکل په اسانۍ سره دا ویډیو تاسو وکته چې مونږ جوړ کړو زموږ په ګالرۍ کې بالکل ما سره صف دی او تاسو دې نه کولی شئ چې په کپ کټ کې نور افیکټ هم پې ورکړئ او په دې طریقې سره دا ویډیو جوړیږي. تاسو کتلی شئ بیا هم تاسو ته دلته ښیم او موږ سره په ګالرۍ کې هم شته بالکل. نو که تاسو هم غواړئ چې دغسې ویډیو ځان لپاره جوړ کړئ نو په دې ترتیب سره جوړولی شئ. که تاسو غواړئ د دې نور ډیزاینونه تاسو ته اپلوډ کړم نو موږ ته په کمنټ برخه کې حتما ووایاست او که تاسو غواړئ دغه عکسونه ډاونلوډ کړئ نو ډاونلوډ کولی هم شئ او که چېرته تاسو یې نه شئ را ډاونلوډ کولی موږ ته په میسنجر کې زموږ د فیسبوک پاڼې په میسنجر کې موږ ته میسج وکړئ نو دغه عکسونه به تاسو ته هلته موږ در واستوو. او زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه او که څه تاسو غوښتنې یا پوښتنه لرئ هغه هم موږ ته په کمنټ کې ووایاست. په 4 ساعتو کې دننه د هغې حل لاره به تاسو ته حتما انشاءالله وښیو. زموږ نننۍ ویډیو همدومره وه، تر بلې ویډیو بیا هم خدای په امان، ښې چارې.